زما په قتل که دا نوره نړۍ چوپ د خیر دی خو مسلمانه زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وي چې توبې به باسې ځکه چې زه د شپږو خویندو کشری ورور یم. ملګرو ګیلمن وزیر چې دی هغه اخر کار چې وفات شو د هغې نه پس که تاسو وګورئ دا یو ویډیو ډېره زیاته په سوشل میډیا باندې شیر کېږي ما تاسو سره شریک هم کړه دا په سر کې چې کومه تاسو واورئ د کم کې چې وایي چې زه هم د شپږو او خویندو چې کوم دی وایي یو ورور یم نو خلک ډېر زیات خفګان اظهار کوي او کوم دا ویډیو چې دی هغه شیر کوي. تاسو سره به دا شریک کوم چې ګیلمن وزیر په یو چا باندې الزام هم لګولی او هغه تصویر چې کوم دی دا وخت زه تاسو ته د شو کولو کوشش کوم چې هغه هم تاسو وګورئ چې کم کس و چې ګیلمن وزیر په هغې باندې الزام لګولی او دا سړی دی دا تاسو ته چې کوم په سکرین باندې ښکاري دا د دې نوم چې کوم دی هغه داور دی او ګیلمن وزیر وایي چې آیا دا ټول کم سازش یا څه چې جوړ شوي دي هغه ماته د ده نه دي او د ده د لاسه وایي زه هغه وجل شوی ما خو به هر حال والله ولیم چې پته د دې صحیح نه لګي چې دا به وي او که نه به وي خو کم د ګیلمن وزیر د سایډ نه چې کوم پیغام راغلی دی دا وخت که تاسو یو بله ویډیو وګورئ اسلام آباد کم پیمز هسپتال چې دی دا دغه وخت ویډیو دا کله چې ګیلمن وزیر هغه وفات شو نو بیا چې کوم خلک راټول شوي هغه دا دي دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې به میلاویږو الله حافظ.